بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ حجر سالور 50 سورت ته په نزول کې د سورۃ یوسف نه رسول راغلی دی. د دې سورۃ دعوه ده تخویف ورکی مجرمانو ته په عذاب د سابقین باندې په ذکر کولو د اقوام مهلکه او سابقه باندې د پنځو قومونو ذکر دلته الله کوي چې پاغي باندې نزول العذاب شوی. موږ تاسو ته دې د پاره وایي مکی والا او ته دې د پاره وایي که تاسو ایمان دا نړۍ د پیغمبر خبره ونه مانی لکه څنګه چې په دغه قومونو باندې د الله د خوانه عذاب راغلی او دغه څه په تاسو باندې عذاب راشي. هغه کې پنځه قومونه الله خي. یو قوم لوط، د لوط علیہ السلام قوم، معنا هغه خلک چې لوط علیہ السلام هغه ته په حیث پیغمبر لګل شوی. دویم اصحاب الایکا بڼوالا، دریم اصحاب الحجر سمودیان، څلورم المقتسمین او پنځم المستهزئین. لکه رستوی کما انزلنا علی المستهزئین. نو په دې صورت کې الله رب العزت تخویف ورکړي مجرمانو ته په ذکر کولو د چا د نزول العذاب په اقوام خمسه او مهلکه او سابقه باندې. دا د صورت دعوه ده. ربطه د مخکې صورت سره، مخکې صورت کې الله فرمایل وذکرهم بایام الله، دوی ته نصیحت ورکړه په عبرتناک واقعاتو د چا د الله سره. بایام الله سورۃ ابراهیم کې ویل. نو په دې صورت کې الله بیان کوي د نزول العذاب په دې اقوام باندې. نو دا بشی تذکیر بایام الله، ځکه دا عبرتناک واقعات دي. په دې وجه باندې په هغه صورت پسې دا صورت راوړ. درېمه خبره دا ده په هغه صورت پسې دا صورت دی وجه راوړي چې په صورت ابراهیم کې الله اثبات وکړ توحید او پیغمبر ته ویل دا خلق ته ورسوه. اوس دې صورت کې ورته وی دا توحید ومني کني عذاب بدر باندې راشي لکه څنګه چې پاغ نور راغله. په دې وجه ابراهیم په صدا ولګاو. خلاصہ په دې صورت کې الله د پنځو قومونو ذکر کوي چې ما درته مخکې بیان کړو چې پاغي باندې نزول د عذاب شوی. اته عقلی دلایل پیش کوي په توحید باندې. پنځه آیاتونه کې بیان د تخویف کوي، په پنځه آیاتونه کې بشارت بیانوي، درې آیاتونه کې ترغیب ور کوي او بیا ختم د صورت کې په توحید باندې. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را. الله په هده په مقصد خپل باندې د دې حروفونه. تلک آیات الكتاب، دا چر روان دي آیاتونه د کتاب و قرآن مبین او قرآن ښکارا بیان والا. دا آیاتونه د کتاب او د قرآن ښکارا بیان والا. ربما یود الذین، ډیر کرته خوخ بغنیا کسان چې کافران دي، لو کانوا مسلمین، ارمان چې د مسلمانان وي، ارمان چې د مسلمانان وي. دا چې کله دا جهنميان مسلمانانو ته مؤمنانو ته، هغه مؤمنان چې د ګناه په وجه باندې جهنم ته تللی دي او د الله نه بوجد داول وخت نو ورته معافي نه دا کړی، هغه ته بده تانه ورکی چې تاسو د ایمان تاسو څه پیدا ورسېدل، تم په جهنم کې پروتیزم پروتې ما. دی وخت کې الله رب العزت مؤمنان د جهنم نه راو باسي، چراوي باسي کافرانو بیا ارمان کوي لو کانوا مسلمین،
ارمان چې د مسلمانان وي اوس بدیم د ور مسره ورتلې زرهم پرېګر دوی یا کلو چخري ذکر دوی کارم دنیا کې صرف خوراک دي سارو مثال دی اولایک کل انعام د سارو سکاری خوندا خېټه مړوا نور دا څه فکرې زرهم پرېګر دوی یا کلو چ خوراکو کې وای تمتعو او پیدي واخلي مزه واخلي ويلههم الامل او غافل کړي دوی لرا امیدونو الله غفور رحیم دی وسوف يعلمون زرد چې پوي بشي همدارنګ دا یو امید چې پورته کېدل نشته حساب کتاب نشته د الله په مخ کې پیشي نشته دی غافل کړي دي حدیث کې راځي سالور علامې دي د بدبختی علامات سالور دي وچ سترګي هر څنګه چې حالات بدلیږي را بدلیږي خو د پسترو کې اوخ کنه راځي د الله دی یاره سخت زړه محبت دنیا وګدو امیدونه په ګرانټي به کورونه جوړي 200 کاله 250 کاله دا وګدو امیدونه دي ورته دا د بدبختی غټي علامې دي وچ سترګې سخت زړه محبت د دنیا او وګدو امیدونه الله فرمای ويلههم الامل غافل کړي دوی لره امیدونه فسوف يعلمون زر دې چې پوي بشي وما اهلكنا من قريه او نه دي هلاک کړي من کوم یو کله الا ولها کتاب معلوم مگر دا غیر پاره لیکل مقرر ما تسبق من امه نمخ کیږي چې امت اجلها د خپل نیټینا وما یستاخرون او نرست کیږي وقالو وایدا کافران یا ایها الذین نزل علیه الذکر اے هغه سړیا چې راغلی غل شوی د پاغه باندې قران انک لمجنون تخلونی لیوانه په دې ورته وایو چې داغه ټول 24 غنټې هم په دعوت باندې و نو په دې وجه ته لیوانه وای لیوانه همیشه خبرې کوي دا ته چې همیشه دعوتونه کوي همیشه خبرې کوي دین معلومه چې نعوذ بالله تلیوانه یادا چې مشران ټول زموږ د غیر الله بندگی کړل د دې بوتانو د سرونو ټټکل دي او ته د خلاف کې معلومیږي دا چې ټول خلک په یو طرف باندې دي ته په بل طرف باندې نو معلومیږي دا چې تلیوانه دي لیکن په دې نه پويږي خلک نقل کوي وې کلی والا او تلیوانه لیوانه ښکاری خو لیونی تا کلی والا لیونی ښکاری اصل لیونی دیو پیغمبر باندې د لیونی په دنیا کې خو چې خیر وي عقل من وي سنجیده وي هغه پیغمبري لیکن دا به سنجش خلقو چې هغه خ سنجیده سره هغه باندې د لیونی دی خدا دې لیونی نه کړ لو ما تاتینا بالملائکه ولنرا ولمن ملائکین كنت من الصادقین کایته درشتنونا الله فرمای ملائکو وختنه مکه وای ملائک رال به ټینګ نشي ما ننزل الملائکه نرا کوزو منغا ملائک الا بالحق مگر په حق باندې وما كانوا اذا منذرين او نبوي دوی په دا وخت کې مهلت ورکل شوی ما تاسو ته بقره کې د حق معنی کړی وي یو معنا به د حق د تکړی او عذاب هغه د آیات ته وما ننزل الملائکه نرا کوزو منغا ملائک الا بالحق مگر په عذاب باندې وما كانوا اذا منذرين او دا ور باندې دلیل دی او نه به دې په دا وخت کې مهلت ورکل شوی چې عذاب راشي به دوی ته مهلت نور کول کیږي ان نحن نزلنا الذکر یقینا منغا را کوز کړه د قران من نازل کړه د قران و انا له لحافظون او یقینا منغا د قران حفاظت کوونکیو ساتونکیو د تورات او د انجیل حفاظت الله يهود نصارا او تعالی کړه هغه په کې تحریف وکړ نو الله رب العزت د قران حفاظت د دې امت مولانو تعالی نه کړ چې تاسو دې ساتنه وکړي د دې ساتنه براه راست الله په خپل ذمہ باندې واخیسته د دې وجنه
معنوي تحریف به خلق کوي خو لفظي تحریف په دې کې څوک نشي کولای همدغه وجه ده دی بعضو رسالو کې واقعات راځي کله نه کله کتلو کې ډېر دغه فائدہ وي یو کس ایمان راوړ بیا داغه نه چا تپوس وکړ چې تا ته د ایمان دراوړو دعوت چا درکړ او ما باندې محض الله احسان کړ دې مال چا دعوت نه راکړي هغه دا چې ما د تورات نسخه پیدا کړله او د تورات نسخه می ولیکله په ډیر ښایسته خط باندې او پاره کې می څه خبرې ته لری کړې او سمې کې د ځان نه ایستلې او مخکینی بحثونه هغه می روسته کړه او روستنی می مخکې کړه بیا لاړم د يهودو مدرسې ته ما وتاغه تورات ورمخ کې هغه چې داغه خط لیکل ولیدل ډېر زیات خوښ او فورا زمانه په ډېر ځکه قیمت باندې واخیسته به مې دغه نرسته انجیل ولیکه هغه تر مندالو به وکړه هغه مې نسوارا وړر په اوچت قیمت باندې واخیسته دریم نمبر کې ما د قران سره دالو به وکړه او یو دینی مدرسې ته مې هغه قران یو او دا مې تورات او د انجیل په نسبت باندې ډیر مزیدار ولیکو چې ور مې ور هغه له مې ورکا هغه له شواړه او راواړه به ته مال را کوی دا زموږ قران نه دی زه پوه شوم چې واقعي دا آسمانی کتاب دی او دا حق کتاب دی ما ایمان په دې وجه راو یو بل انګريز وای هغه نم چاته پوس وکړو چې تاسو څنګه ایمان راوړل هغه وای ما مسلسل مطالعه وکړه د تورات او ان اخر ته مې ورسته زما په زړه کې اثر پیدا نشو به مې انجیل پیدا کاغه مطالعه کړ دا غیم زما په باندې اثر ونکړ به مې قران کریم په انګریزي ترجمه کې پیدا کړ دا مې چې څو سورتونه دوه درې سورته مې وکړه زما په زړه کې رڼا پیدا شوه پوه شم چې دا کتاب حق دی نو ما ځکه ایمان راوړ خبره دا کې مونږ تاواله کړې وې کما لوبه چې تورات او انجیل سره يهود نو سوراو کړې و نو تا بد دې تماشا کړې وې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تتبعن سنن من قبلكم تاسو به خامخا د مخکینو يهود نو سوراو تابعداري کوي حذو النال بالنال حذو النال بالنال پشان د برابرۍ د وی سپلې د بلې سپلې سره د یو پیزار د بل پیزار سره کاغوي کې څوک دروازه په وسوړه ورنوتی زما امت کې هم د خلک پیدا شي چې د خادمه په وسوړه ورنوځي د دې وجن الله د دې کتاب حفاظت مونږ ته نه دیواله کړي الله د دې حفاظت په خپل ذمہ باندې اخسته دی الله فرمایي یقینا منګه را کول کړه قرآن را نازل کړم دې قرآن را و انا له لحافظون او یقینا منګه خامخا دې حفاظت کوونکیو ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين او یقینا لګریو منګه رسولان ستانه مخکي پډلو په خانو کې وما ياتيه من رسول نبراتاغوي تکم پیغمبر الا كانوا بيستهزئون مگر وبد پاغه پر خندا کوونکی کذالک نسلکو فی قلوب المجرمین دغه شانتی ورننباسو منګه دغه شانتی ورننباسو منګه دغه شانتی چلو منګه دا ټوکی په حق پرستو پورې پرې د مجرمانو کې لا یؤمنون به ایمان راړي په قرآن باندې وقد خلت سنت الاولین او یقینا تیر شوی تر طریقې د پخوانو دا غي په طریقو کې چې کوم د رسولانو سره شوی دي دا قومونه سره شوی دي پاغي د نظر ورواچی کنه ولو فتحنا عليهم امن کچری کولاو کوم په دای باندې باب دروازه من السماء د اسمان
فظلوا فيه يعرجون نو شروع شدی چې پاغه کې ورخیږي اسمان دروازه ور تخلاص کم او دای په خطو باندې ور شروع شي لقالو بهم د ایمان نه راوړي خامخاوي بده انما سکرت ابصارنا یقینا باندې کړی شی د سترګې زمن بل نحنو قوم مسحورون بلکې موږ یو قوم جادورا باندې کړی شوی دی بیا هغه ته موږ دا خو هغه اسمان نه دی دا خو جادورا باندې شوی دی زمونږ سترګې باندې کړلې چې موږ را داس بار کړی دی دا غي به څه علاج کوي ولقد جعلنا فی السماء بروجا یقینا جوړ کړی دی موږ ګرځولې دی موږ په اسمان کې غټ غټ ستوري وزینا للناظرین او خسته کړی دی موږ دغه اسمان لرا پستور باندې للناظرین لپاره کتونکو وحفظناها او بش ساتلې دی موږ دغه اسمان لرا من کل شیطان رجیم د هر شیطان رټلی شونه الا من استقسما مگر هغه څوک چې غلا باندې وکیلی فاتبعوا شهاب مبین نور پسې شي پاغه پسې شغل ښکارا دا ما خام کې تاسو ګوري مختن کې ګوري په اسمان کې شغله لاړ شي دا شیطان په غلا خطلې وایي چې د ملائکه خبري واوري هغه په غشره خوشي کی والارض مددناها او زمونږه خورا کړی د مونږه غیلرا والقینا فیها رواسیا او ایخی می دی پاغي باندې غرونا وانبتنا فیها من کل شیء موزون او رازرغون کړی دی مونږه راخی جوړی دی مونږه را پیدا کړی دی مونږه فیها پدېزمکه کې من کل شیء د هر یو سیزنا موزون په خاص اندازه باندې دا یو ترجمه ده مقدرین بقدرین اندازه کړی شوی په خاص اندازه باندې دیم وجعلنا وانبتنا فيها او را پیدا کړی دی موږ په دې کې را زرغون کړی دی موږ په دې کې من کل شیء موزون دا هر وزنی شینا په اندازه هر وزنی شی په اندازه به مراد کنا هغه معدنونه دي هغه قانون دي چې پاره کې سره او سپین او دارنګ خوراکي شزونه الله تعالی یې خودلې دي ځکه هغه ټول په څه باندې کېږي په تول باندې نو هر وزنی شی په اندازه وجعلنا لكم او پیدا کړی موږ تاسو لپاره په دې ځمکه کې معاش اسباب د ژوند تیرولو ومن لستم له برازقین او هغه څوک او هغه شیزونه چې نه تاسو هغه ته خوراک ورکون کی په دې غرونو کې زناور دي په دې مسوړو کې مګری او دارنګي میګان دي ماران دي لړمان دي خادمې دي دنیا دی یو ته موږ رزق نه ورکو دې ته رزق چوک ورکي الله ومن اواغسوک لستم له برازقین چې نه تاسو هغه ته خوراک ورکون کی و ان من شیء نشته هیڅ یو سیز الا عندنا خزائنه مگر زمون سره د اشتاق او خزانه داغي و ما ننزل الا بقدر معلوم او نرا کوزو موږ دلرا مگر په اندازه معلومه باندې کدا د ټول عمر فروټ او اندواني الله په یو ځل په دې اسمه کراوارته تبکم نه کې وسېږي تر وای کړه الله رب عزت فرمای زه دارا پیدا کوم په خاص اندازه باندې ناسنه چې پتا اوس مکراتان شي ته دا اندواني یو ځل داوات او چې پته ولګي وارسلنا الرياح لواقها او رالیګو منګه هواګانی لواقها پورته کون کې دوریزو فانزلنا من السماء فسراو رو منګه دوریزو رمانو به باران فاسقیناکموه نو اوس کو منګه پتا سبحانه اغا وما انتم له بخازنین او نه تاسو دا غیر لپاره جمع کون کی و انا لنحن نحيي ونميت او یقینا منګه خامنګه ژوند کول کو ونحن الوارثون او منګه یو اخري مالکان د زمکی ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين او یقینا پیجنو منګه معلوم دي منګه المستقدمين هغه مخکینی د انسانانو نه د آدم علی السلام نراونه سات تر زمنګ د زمانه پوری
دا مخکینی دي زمنګ نروس چې تر قیامت پورې پیدا کیږي دا سې رستنی دي الله فرمایي ما تاسو نه مخکینی معلوم دي هغه انسانان چې مخکینی دي او هغه انسانان هم راته معلوم دي چې رستنی دي بیا راځي نو مخکینی رستنو دې ټول باندې خبردارم د دې ټول په کار کړه کې خبرې ما د دې ټول په اعمالو باندې خبرې هیڅ شی د دې په ما باندې پټ نشته و ان ربک او یقینا ستارب هو يحشرهم اغه براجم کې دوی لرا انه حکیم علیم یقینا د الله حکمت والا په ذات ولقد خلقنا الانسان من صلصال یقینا پیدا کړی د انسان من صلصال د کړنګیدون کینا من صلصال د ټنګار کون کینا من حمئ مسنون دا خټی زړې شوی نه مسنون زړه شوی الله فرمای آدم علی السلام ما د زړه شوی خاو خټی نه چې आवाज وکاو دا هغه نه پیدا کړی دی ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی دی موږ انسان من صلصال د کړنګیدون کینا من حمئ مسنون دا خټی زړې شوی نه والجان خلقناه او پلار د پیریانو والجان پلار د پیریانو خلقناه پیدا کړو موږ غلر مخکې د چانه د انسان نه من نار السموم دا غور ګرم لګي والا نه من نار السموم دا غور ګرم لګي والا نه و اذ قال ربك للملائکه او وخت ویل استعرب ملائکه ته انی خالق بشرا یقینا ز پیدا کون کېم د بندا من صلصال د کړنګیدون کینا من حمئ مسنون د خټه زړې شوی نه فاذا سويته کله چې ز برابر کما غیلره دا ګوره امر دی خدا تعلیقی دی دا تنجیزی نه دی او مخکې چې بقره کې تیر شي هغه تنجیزی وو وایز قلنا للملائکه اسجدوا او دلته تعلیق دی که زی پیدا کوم به بو سجده کوي نو دا تعلیقی دی او هغه څو تنجیزی فاذا سويته کله چې ز برابر کما غلره ونفخت فيه من روحي او فکوام پاغی کې د روح زمانه معنا هغه روح چې زما د امر نه ده قول الروح من امر ربي دا بشي روح د امر د عالم د الله نه ده معنا ده د عالم بالا نه ده وما اوتيت من العلم الا قليلا بس دغه بر پیجن چې روح ده نور افا په نه پويږي چې څه شي دي خودمره پويږي چې دغه سیس په بدن کې وي بدن خوځيږي را خوځيږي دغه ته وځي به شي نه نو دغه د الله امر ده دا الله امر پکيو کار به کیږي چې الله امر ته وته به نشته دی ویلا شي وسجد الملائکه فاذا ونفخت فيه من روحي او فوقوام پاره کې د روح زمانہ معنا هغه روح چې زما د امر نه ده فقعوا له ساجدين نو پریو زغه تسجیل کون کی نور تحقیق مخکې تیر شوی دی فسجد الملائکه كلهم نو سجده وکړه ملائکه ټول اجمعون په جواب باندې الا ابلیس مگر شیطان نکړه ابا انکار وکړه ان یکون مع الساجدين چې شیده د سجده کوونکو سره قال یا ابلیس ویلی الله اے ابلیس مالک سجدتا لرا الله تكون مع الساجدين چې نشوي ته د سجده کوونکو سره قال لم اكل لاسجد ویلی شیطان نه مزه چې سجده وکم له بشرین بندتا خلقته من صلصال چې تا پیدا کړل د کړنګیدون کنا من حمئ مسنون دا خټه زړې شوی نه قال فخرج منها ویلی الله شیطان ته وزره د جنت نه فإنك رجيم قنان ته رټل شوی و ان عليك اللعنه الى يوم الدين او یقینا پتا د لعنت تر ورځې د قیامت پورې قال ربي ویلی شیطان ای زما رب فانذرني الى يوم يبعثون نو مهلت را کماتا تر هغه ورځې پورې واسون چې داخله قبر نه پاسولې شي قال ویل الله فانك من المنذرين یقینا ته د مهلت درکړل شو نه خو الى يوم الوقت المعلوم تر هغه ورځې د وخت معلوم تا قال ویل شیطان رب زما رب بما غويتني په سبب داغه چې زه دې گمراه کړم لو زينن لهم في الارض خامخ خيستبخ کارکم دوی تا
سیزونا فی الارض پزمکا کی ولا اغوینهم اجمعین او خامخا زب گمراه کم دوی لرا ټول الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان ستاسو دوی نه چې کوم خالص پرې شوی دي نو الله ورته وی قال اوله الله هاذا صراط دلارا علی فما بانی مستقیم نیغ و برابر دا چې کوم قران او آسمانی کتابونه خی او دا توحید عقیده دا لار دا فما باندې نیغه سو پدې را روان شو ما تبرا رسیږي ان عبادی لیس علیہم سلطان یقینا زما بندگان چې دي نشته د استاد پاره پاغي باندې قدرت الا من اتبعك من الغاوین مگر هغه څوک چې تابع استاد گمراهانو نه د سرکشانو نه ستا قدرت په پاغي باندې او چلیږي زما په خاص بندگان باندې ستا قدرت نه چلیږي و انا جهنم او یقینا جهنم لموعدهم دا زید وعدو دي اجمعین د ټولو لها سبعه ابواب د دې جهنم و دروازې دي لكل باب د هر دروازې لپاره منهم لدوینا جزء مقسوم حصہ مقرر کړی شوی دروازونه مراد طبقی دي طبقی زکا مجرمان غټ غټ هغه ودی بيدینه خلق ګناګار خلق هغه ودی نو د هاري وډالې د پر الله جدا طبقه او جدا ځای ګرځولې د ټول نړمبي طبقه چې دا هغه جهنم دی جهنم د جهنم او د جنت فرق دا دی جنت کی درجات تی د لاندې نه په برابر جهنم کې درکات تی د بر نه په لاندې باندې د دې وجنه مخ کې صورت مائده کې غالبا تیر شو ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار حالته درک وای جنتین مبارک لهم درجات عند ربهم نو درجات د لاندې نه په بر دي او درکات د بر نه په خکته دي نو د بر نه شروع بکی نو د ټول نه اوله طبقه چې دا غ جهنم دی پاغي کې با ګناګار مؤمنان وي سو وخت د پاره خو به بداغې نه راووزي دیم درجه د لزا هغه کې با يهود وي دریم د حتما پاغي کې به نسوارا وي سلورم سعیر پاغي کې به سابئین وي بی دین خلق چې يهودیت نه نصرانیت په دې منځ کې دي پنځم سقر پاغي کې به مجوس وي شپږم جهنم پاغي کې به مشرکان وي وم هاویه پاغي کې به منافقان وي نو الله فرمای لها سبعه ابواب د جهنم و دروازې دي معنا و طبقې دي لكل باب منهم د هر دروازې د پاره او د هر طبقې د پاره منهم د دې مجرمانو نه جزء مقسوم حصہ مقرر کړی شوی او معلومه ان المتقین فی جنات وعیون یقینا متقین او باغونه په چینو کې وي او ورته ویلې بشي ادخلوها بسلام نو د جنت ته په سلامتی اسرا امنین فامن سره بي ونزعنا ما في صدورهم او وبا سمنګا هغه چې په سينو د دې کېری من غلن د کینینا اخوانن شبرونا علی سرورن په تختونو باندې متقابلین یو بل ته مخامخ دلته یو د بل نه مخاړي التبا دونا مینا محبت په خپل منځ کې چې یو بل ته مخامخ ناس دي لا یمسهم فیها نصب
نبرسیږي دوی تا په دې جنت کې ستړیواله وما هم منها بمخرجین کرای قربانی چې دی وی باسي وما هم منها بمخرجین او نبی دوی دغه کو جنت نه وستلی شوی نبی عبادی خبر ورکا زما بندگانو ته انی انا الغفور الرحیم چې بشک زیم بخون کې مهربان الله فرمای داخل خبر کا چې ز بخون کې مهربانیم توبه وباسي معابم کما او چې نیو باسي نو پدیم خبر کا وان عذابی هو العذاب الالم او یقینا عذاب زما دغه د عذاب درناک ونبئهم عن ضيف ابراهيم سورۃ هود کی خبره تیر شوه کم شکونه شوبې چې خلق بزین کې پرتیوی وسیدل ته ختمي او زیره ورک خبر کدوې ته د میمانو د ابراهیم علیه السلام اذ دخلوا علیه کله چې ورنوته د میمانو په ابراهیم علیه السلام باندې فقالوا سلاما نو هغه ورته پتا دي سلام وی قال انا منكم وجلون الته ویلو فاوجس في نفسه خيفه قالوا لا تخف زړه کې یره تیر کړه ملائکه ورته مې ویریږي وګوره کنه ملائکه زړه په حال پوي شوي کنه قران حال ته اجمال کړي او دلته تفصیل کوي قال انا منكم وجلون ویل ابراهيم عليه السلام مخ تاسو نه ویریږي او دا هغه ورته ویلا فلما را ايديهم لا تصل اليه کله چې داغه لاسونه ولیدل چې دی خوراک نه ورته نو بیا ورته المختاس نه ویریږي قالوا ولد لا توجل ما ویریګا ان نبشرک بغلام علیم یقینا منغا زیر کوتا ته پالک په هوا دی قال بشرتمونی علی مسنی الکبر ورته ابراهیم علیہ السلام وی آیا تاسو زیر را کوي ماتا علا ام مسنی الکبر په دې حالت کې چې رسیدل د ماتا بډاواله ما ته وګوره د ځوی کې دوته وګوره قال بشرتمونی ویل ابراهیم علیہ السلام آیا تاسو آیا زیر کوي تاسو ما تعالی مسنی الکبر په دې حال کې چې رسیدل د ماته بډاواله په بما تبشرون نو په سبا د تاسو ماته زیر راکوي دی وخت کې چا بچی کیږي قالوا بشرناک بالحق هغه ورتوي من زیر در کرتا تا په حق سره فلا تکم من القانتين نو مکی غت د نا امیدنا قال ومن يقنط برحمت ربه ویل ابراهيم عليه السلام ننا امید کیږي د رحمت طرف پلنا الا الضالون مگر گمراهان او زه گمراه نه ما زبول د الله د رحمت نه امید کیږم قال فما خطبكم ايها خطب اصل کی اغلوی کار توای هر کار ته نه وی بلکې لوی کار توای نو ویل ابراهيم عليه السلام فما خطبكم نور څه لوی کار دستاسو ايها المرسلون الیګل شو قالوا ولد ان ورسلنا الى قوم مجرمين یقینا من راغلی دالګل شی او قوم مجرم تا الا آل لوط مگر تابعدار د لوط علیہ السلام ان لمنجوهم اجمعين یقینا منګه بچ کو دوی در ټول الا امراته سوا د خزه داغنا خزه به په عذاب والو کې پاتی هغه نه نشي بچ کېدل قدرنا مقرر کړی د منګه انها دغه خزه د لوط علیہ السلام لمن الغابرین خامخاد پاتې شون کې نبی په عذاب کې فلما جاء لوط المرسلون هر کله چرال لوط علیہ السلام ته المرسلون لګلی شوی قال انکم قوم منکرون دی وی خلق درونه په حالات پويږي ما تاسو هغه قصه وکړه مشکات باندې اورور کراچۍ نه شرح کړل نو پاره کې یو ځای کې لیکلي دي چې احمد علي لاهوري سے هغه د کشف خاوند څنګه کشف خاوند وای یو عالم یو مولا یو مرید په تجربه کوي چې دا رښتیا کشف خاوند دی کنه ته به د په اختیار کې دا سره توره د سړی چراو باسي نو هغه ولګي دا یو درجن فالټي واخستل شپږی په حلال پیسو واخستل شپږی په حرام پیسو واخستل مې سره غاډي وړې
او رايوړې د احمد علي لاهوري سے مخ ته کې خدل ناغه شروع شي وای ودانه چې تولې یو دې طرف ته خدا بلې طرف شپږه طرف ته کې وشپږ دا یو طرف ته چې وی دای پر خدل یو بل طرف ته چې هغه وخړل نو با ته پته ولګی چې واقعي دا کشف خاوند دی نو مال هغه خود کشف خاوند دی یعنی د کشف خاوند ته چې تابع ته پیژل چې دا مغری چې حرام دی دا غری چې حلال دی کشف خاوند خو ته شولې حالا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیبر کې یو يهودنی چې له حلاله کړ خوراي ورته برابر کړه په خوراک کې ورته زهر واچول او به راوړل مخې ته ورته کې خورلا رسول الله صلی الله علیه وسلم کشف نه درلودل چې ویل دا کاسه ما د مخې نه لري کې دې کې بازار پراته دي شروع باندې چې شروع شو یو نونې دوی وکړلې جبرئیل امین تر اورسېده وې دا مخره دې کې زار دي پستا مې لاس کې ونیو هغه ته خود دې پتاونه لګیدا چې په دې کې زار شامل دي لیکن دوی ته پته لګی چې دې کې دا حلال دي دا حرام دي سړی دسي علما او ته حیران شي سره غین اته جلد کې شرح کړل خدا لوی مصیبت دای چې سوچ په خبره باندې ونه کی وګونه وی سترګې نه نو وګونه په سلاړ شي منګ وای وګونه پیدا کړي سترګې پیدا کړي همدغه شان ته تاسو ګوري پرون تاسو قران کې اوویل زما خبره نه و یوسف علی السلام ته چې کله د ورونو د خوانه د پلار پر روایت باندې شکایت شو چې پلارم دغه سي مریض شو پستر ګډون شو یوسف علی السلام ورته وی اذهب بقمیصی زما دا قمیصی ویل دي دا ورته نوې چې اذهب بقمیص ابراهیم چې دا د ابراهیم قمیص ته دا واخلا څورته وی اذهب بقمیصی یا د متکلم دا ولم مازه خلاص کا د متکلم او د غیر متکلم فرق وکي کنه زما دا قمیص دا اضافت تملیکی دی دا زما ملکیت دی زما د غاړي قمیص دی دا نه چې ماته په میراث کې پاتې شوی دی زه دې ته هم ده یا سړی حیران دي خلکو تشي ود الله بندگانو دغه په یو جوړه کې ورونو کوی ته ورتاو په یو جوړه کې کوی ته ورتاو زه دې اوریدونکو تم حیران ما چې دا خلک د مازغه لري کني لري کاغه میراث کې پاتې شوی د ابراهیم خو یعقوب دغه ته پاتې اسحاق ته پاتې شوی او اسحاق نه پاتې شوی یعقوب ته او د یعقوب نه خدا ورونو پټ ک کوی ته ورتاو او کوی نه لاړو مصر ته کوم څه چا ورو درته وای نه پویږي قران باندې نه پویږي خلک تباہ او برباد کړو اذهب بقمیص زما دا قمیص واخلا دا د ابراهیم قمیص نو دا د عیسی علیه السلام خپل قمیص او دا د پیغمبر معجزه ده په دې باندې بل چا قیاس مونږ نشو کولای چې کنه د بل چا په قمیص کې هم دا برکت پروتي چړاندې په بنا شي په قبرونو چې دا خته په دې سترګو پورې مګي کم یو تاسو وي د چاغه جوړ شو دی وجنرونو خبره دا د قران چې سوي باید په دې باندې پوره یقین وساتو په دې پوره ایمان ولرو دا نه چې ځان د قصې جوړې کو د خلکو ذهنونه نورم خراب ابراهیم علیه السلام چې کله لوط علیه السلام ورته د ملائکه وتوراله څورته وي انکم قوم منکرون تاسو خو ناشنا خلک کې زم نه پیژنم صرف ملائکه خپل شکل بدل کړي دي دا نه دي چې ملائکه د ملائکه په شکل کې راغله بلکې صرف شکل یې بدل کړ د شکل د بدلولو نه لوط علیه السلام منکر چې وی پیژني چې دا خو انسانان نه دي دا خو ملائکه دي باغی باندې سیره د انسانانو نو ګمان په انسانانو کوي ته ناشنای قالوا بل جنا کبما كانوا في يختلف يمترون ولدي بلکې موږ راته کړي تا ته پاغه سبانه چې ودای پاغه کې شکون کی واتیناک بالحق او راتم کړي تا ته په حق باندې حق معنا ما تاسو ته کړي په عذاب باندې وإنا لصادقون
او یقینا منګ رښتینی یو استا په دې قوم بعذاب راځي فاسر بیالک بقطع من الليل بوز خپل تابعدار په ټوکړې د شپې کې وتبعات بارهم او روان شته پرسته دا غوي ولا يلتفت منكم احد او شاته دې نګوري تاسو نه یو کس وامزو حيث تؤمرون او لاړ شي هغه ځای ته چې تاسو ته حکم کولای شي حيث تؤمرون کې درې قول دي درې حيث تؤمرون دا تعبیر دی د مصر نه دیم قول دا دی چې حيث تؤمرون دا الخلیل په نامه باندې یو خار دی فلسطین کې ال تلاړ شو دریم قول دا دی چې دا د لوط علی السلام د قوم اوسیدونکو بل کله و ځکه د لوط علی السلام قوم صرف په یو کلی کې نو دو درې کلی نو دې چې کوم کلی کې را وسیده نو د دې کلی نه هغه بل کلی تلاړو چې پاره کې د قوم او د امت خلق وسیدل دا درې قوله پکې دي مصر یا الخلیل یا د قوم لوط وسیدو بل کله وقضینا الی ذلک الامر او اوس پار منګه دتا لوط علیہ السلام ته دغه کار ان دابر هؤلاء مقتول مصبحین چې یقینا مونږ د کل خلقو با پر کولې شي په وخت سبا کې وجاه المدینه او را الخار والا یستبشرون چې خوشحالي کولا داس خوشاله دي راشه تباشر کا وکنه قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون کله چې دل تراور سره لوط علیہ السلام ته خدای بیماری معلومه و نو لوط علیہ السلام یقینا دا زمام المعنی فلا تفضحون ما مشرموي یعنی زه حیران دي تم سړی حیران دریان شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مخکینو امتونو کې چې کومه بیماری وي هغه زما په امت کې راځي بخوا د ټول کې کمه زیاته بلکې کمه داد شعیب علیہ السلام قوم کاو شرک دا چې دینو د نوح علیہ السلام د نورو پیغمبرانو امتونو کې وو لارش کول دا د لوط علیہ السلام په قوم کې وو الکان سره غلط کار کول دا د لوط علیہ السلام په قوم کې وو فلارو کې خلق ویرول او هغه ته غربر کول دا هم د دغه پیغمبرانو په امتونو کې وو لیکن دا هر یو بیماری ګوره په دې امت کې راغلی دا کله ټول منډیانو تلاړ شي چې پته تولېږي چې دا خلق په ټول کې څنګه کمې زیاتې کوي کدا د الکانو مسله سره وګوري دې کلو تلاړ شي او حالات وګوري زه تعجب پدې باندې کوم یو نرس پیچر ته بل نرس پی باندې ونه خوته یو خر په بل خر باندې ونه خوته یو غیا په بل غوی باندې نه خېږي په تعجب خبر انسان ته چې سره د عقل نه دی دا کار کوي او به تعجب دی په خلق باندې چې د خلقو نه دفاع کوي زنه پویګم دا په قیامت کې خالد ابن ولید رضی الله عنه په داور کې دا یو کار وشو هغه وخت کې خلیفہ اول هغه ته جواب راولې لوط علیہ السلام دغه ته د خالد ابن ولید رضی الله عنه ته پته نه و چې دې په سزا صحیح نو جواب راولې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته خبر راورسید علی رضی الله عنه راغی هغه ول مړې کړ هغه حکم کوي چې مړې کړ او زه درازم د دوی نه دفاع کوم د دوی سفارښونه دي کوم دا څنګه ایمان دې ته ایمان تایرانه هغه د قوم لوط بیمارانی هغه فکرانه وتلی خلک به دفاع هم کوي خلک په بدم نه وای جیل ته نه چي والته کولم نه ور کوي بلکې داغه سفارښونه کوي تعجب پدی باندې لوط علیہ السلام قوم ته لوط علیہ السلام فلا تفضحون ما مشرموي واتقوا الله د الله نه ویریږي
ولا تخزيني ما رسكوي ما قالوا ولدي اولم ننهك عن العالمين آیا نوی منع کړه مونږ ته خلقنا عن العالمین د مخلوقاتنا زمانه تا ته مونږ ویلو چې ګوره کوم زمون د چا متعلق اراده بدله وته مونږ ته نه چې مکوي ته مونږ دا غي نه مانی کوي ایوا ته مونږ نه کړی چې خلق ته مل مسوب نه ور کوي مېلمانه باندې راوړي ته مونږ په یو کړی چې چا سپارښت باندې کوي دا ټولې خبرې پکې دي قال هؤلاء بناتي دومره درمن الفاظ لوط علیہ السلام ورته دا زمانونه دی په نکای واخل خپل ضرورت دینه پورا کړي او راجه ترجمه دا چې دا د قوم خزي دا زما روحاني نونه دي نو دا څه وکي چې هم دغه خزو نه فائدہ واخلي او د دې خزو نه متجاوز کیږي مال کار نتا قال هؤلاء بناتي ویل لوط علیہ السلام دا د قوم خزه دا زمانونه دي ان کنتم فاعلین کچری تاسو پورا کول کې د حاجت کتا سو حاجت پورا کول غواړي دا غینه پورا کوي لعمرک اس الله پیغمبر توي لعمرک زما دستا په عمر قسم بي لعمرک زما دستا په عمر قسم بي انهم لفي سکرتهم چې یقینا دوی په خپل مستی کې یا مهون حیران دي پریشانا لعمرک کې الله قسم وکړ په عمر د پیغمبر باندې وګوري الله مکلف نه دی الله په اوامر باندې مخاطب نه دی اوامر باندې مخاطب منګو تاسو بل زمنګو د قسم او د الله د قسم فرق دی دا الله د قسم چې په څه باندې قسم کوي هغه په تور د شاهد پیش کوي او زمنګ د قسم مقصد دی چې زه په دې قسم کې دروغجن یم نو مداري ماته نقصان دا ورسي چې دا چا باندې ز قسم کوم او دا الله د قسم مقصد دغه نه دی د دې وجنه الله په ډیرو شذون باندې قسم کوي لعمرک لا اقسم بهذا البلد والتين والزيتون والعاديات ذبحا اقسم بيوم القيامه بما تبصرون وما لا تبصرون اچ تاسو ویني واغه چې تاسو نه ویني په دې ټول زما قسم دی نو دا په تور د شاهد یو منګ او تاسو زمنګ او تاسو پر احکام دي نبی رسول الله فرمایي من کان حالفا فليحلف بالله سو قسم کوي قسم دی وکي په نوم د الله باندې او په صفاتو د الله باندې په مړو باندې په نکونو باندې د قسمونه نه کوي په غیر الله د قسم نه کوي به وای من حلف بغیر الله فليقل لا اله الا الله چې چا په غیر الله باندې قسم وکړي کلمه دی وای دا کلمه په ولي وای ترمذی کی روایت ته من حلف بغیر الله فقد اشرك بالله چا په غیر الله قسم وکړي الله سره شرک وکړي مشکات کی حدیث ته لا تحلفوا بآبائکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه او ته په خپل مشران مقدمون راته نه کوي نو پدی باندې دلیل نیول چې الله قسم کړ دې زم کومه ستا قسم او د الله د قسم فرق دی الله مکلف نه دی ته مکلف ستا قسم کې مقصد دی چې بداڅه باندې قسم کوم کما غلطی کړی دا دې ماته نقصان دا ورسي دا الله د قسم هغه پیشکې پتاو د شاهد باندې معنا دا دستا عمر گواه دی انهم لفی سکرتهم چې بشک دوی خامخا په خپل مستی کې یا مهون حیران پریشان فاخذتهم الصاحه نراونی ول دوی چغې درې عذاب په الله راولي غل مشرقین په وخت خطو انور کې فجعلنا علیها سافلها نو وګرځولم بر طرف د زمکه لاندې داغه وامطرنا علیهم درم راوورول من په دوی باندې حجاره کان من سجیل په خو خاورنا ان فی ذلک الایات للمتوسمین یقینا په دې کې د پاره عبرت اخستونکو وانها لبسبیل مقیم او یقینا دا کلی پاغلار نیغه پراته دي کله چې د مکی معظمین شام تزي په دینی سړک باندې دا پراته دي او یو بل تداس ښکاری چې دروانه ویني وانها یقینا دا کلی
لبی سبیل مقیم خامخا پالارا نیغه بپراته دي کله چې مکه نه شام ته ځي ان فی ذلک الآیه الله فرمایي یقینا پدې کې خامخا نخره للمؤمنین لپاره د ایمان والو وان کان اصحاب الایکه لظالمین او یقینا وو بن والا لظالمین خامخا ظالمان د اکه متعلق اکه هوای بنتا معلومیږي دغه چې دغه علاقه کې ونه ډېری زیاتې وي زنګلات پکې ونه پکې وي زکه ورته بن والا و دا د قوم د شعیب علیه السلام په یاد وساتئ یو قول دا دی چې اکا او مدین والا دا یو دي دیم قول دا دی چې اکا او مدین دا جدا دي ځکه مدین والا باندې چغه راغلی و او په اکا والا باندې ورېز رااله خلکو فکر وکړ چې هاذا عارض ممطرنا دا خو ورېز په مونږ باندې باران وري خلک دا غې د لاندې راجمل شو برنور راکته شو ټول وسو په پکوړې ته جوړ کړل سمې سره غوړ نو وای د شعیب علی السلام مدین والا او د هلاکېدو نه وروسته به اکا والا وتلاړو او بعضی وای چې نه دا دواړه یو دي خو چې یو شي هم شاته یو ټکی را روان دي به بلته معنا بدلیږي که جدا شي به معنا بدلیږي وان کان اصحاب الایکه لظالمین او یقینا وو بن والا خامخازه کون کی فانتقمنا منهم نو منګه بدلا واخصه دا غوینا وانهما لبامام مبین کمدیان والا جدا شي بن والا جدا شي نو به معنا دا دواړه خارونه د لوط د شعیب علی السلام دا پغلار نیغه باندې دي حجاز نه چې شام ته ځي دا پغنیغه لار پراته دي او کچری دا دواړه یو شي اکاو مدین یو شي نو به دلته انهما راغله دي به بدا اشاره وی ضمیر براجی وی چاته اکلو د لوط علی السلام ته او دارنګي هغه کلی د چاته د شعیب علی السلام ته نو بیا هغه یو بل تنځ دیو و انهما او یقینا دا دواړه کلی پاغلار اخکار باندې دی او مشهور باندې دی چې کله د حجاز او شام ته ځي ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين حجر د مدینه او د شام ترمنځ دی علاقه ته دغه علاقه ته صالح علی السلام الله را لګلو او حجر دغه مرکزی خارو لکه صوبه کې پیښور دا مرکزی خار دی لاهور د پنجاب په صوبه کې مرکزی خار دی کویټه د بلوچستان په صوبه کې مرکزی خار دی درس کراچي راوخله نو حجر دا علاقه وا او دا هغه علاقه کې دا مرکزی خارو په دې وجه من دا په دې من مشهورو ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين یقینا دروغجن غننی وو حجر والا ولېګلی شي وآتیناهم آیاتنا ورکړو موږ هغه ته نخې زمن فکانوا عنها مورزین نو دې راغې نه مخاړون کی وکانو ينحتون من الجبال بيوتا او دې کنستل به د غرونه کوټه سمڅي امنين په امن کې وسیدل فاخذتهم الصيحه راونی ولاغیل چغي مصبحين په وخت سبا کې فما ابنا عنهم نو وانړاو د دوینا دفنک د دوینا د الله عذاب ما كانوا يكسبون هغه څه چې دوی کول وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ندی پیدا کړی موږ اسمان او زمکا او هغه چې ما بین زمکه او د اسمان کې دي مگر په حق سره او د حق ښکارا کول لپاره وان ساعه لاتیه او یقینا قیامت خامخراتن کې فصبح الصبح الجميل نو مخ واړوا په مخ اړولو خسته وسرا صبح جمیل چاته وای علی رضی الله عنه وای صبح جمیل دیتا وای چې بغیر د ملامت کولو نه فرازی شي یو سړی د تاسو ظلم کړي او بیا داغه ناراضی شي
خدا ورته نو ویل چې دا دې کړیو دا دې کړیو دا دې کړیو لیکن بیا هم زما د خوانه معافي او زدنا راضی ما دې ته وې سبح جمیل. وګوره یاد ساتئ دا په شرعي سزاګانو کې دا مراد نه ده. شرعي سزاګانو کې مخ اړول نشتا. والله لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. دا د دعوت په مسله کې خبره ده. دعوت ته چلاوو دعوت کې د تچار ردی بدی اویلا نو فصبح السبح الجمیل مخ واړوا په مخ اړولو خيسته وسره داغه ته درد بدو جواب ورکول جایز دي خو معافي کول داسې دی غوړه. نو سبح جمیل معنا بغیر د ملامت کولو نه د چا ناراضي کېدل. خدا به په شرعي سزاګانو کې نه چې سړی دی غلا کړي استعمال دی پټ کړي او ته به ورته وای زه ناراضي ملاستیک نه کټ کیږي دا ته چا ویل دي. شرعي سزاګانو کې بیا دا نشته. دا صرف دعوت په مسلې پر تعلق لري. ان ربک یقینا ستارب دې دې پیدا کونکي په ذات ولقد اتیناک سبا من المثانی یقینا درکړه د مونږ ته وایاتونه چې بیا بیا لستل کېږي. مراد نه سورۃ فاتحه ده. والقران العظیم او قران لوی شان والا. لا تمدن عینیک الی هر کله چې دومره عظیم الشان کتاب مثال درک نو لا تمدن دوار سترګې خپل اوګدې نکي الاما هغه مالونو ته او هغه سيزونو ته متانا به چې فائدہ ورکړل د من پاغې سره ازواج منهم قسمه قسم ته او قسمونو ته د دې کافرانو نه چاله گاڑی ورکړلی چاله سمکه ورکړلا چاله لوی عہدی ورکړی دی دی پس سترګې وانړې ولی تا ته قرآن عظیم الشان درکړی دی. والقرآن العظیم لا تمدن عینیک وګدینه کې خپل سترګې او وانړې دواړه سترګې الا ما هغه تمتعنا به چې مزه ورکړي من پاغيبن ازواج منهم قسمون تعالی دې کافرانو نه ولا تحزن عليهم او غمجن نشي په دوی باندې واخفض جناحك للمؤمنين او خکتک خپل وزری د ایمان والا وتا د وزر ایمان والا وتا معنا دادا هغه سره د توازن هغه سره د عاجزۍ نه کار واخلا هغه سره په مجالسو کې کینا هغه ته تسلی ورکوا هغه ته اطمینان ورکوا دا معنا ده. او دا نه چې وګو باندې کینا ودا معنا نه ده. وقف جناح للمؤمنین خکتک خپل وزر ایمان والا وتا وقل ورتوایا انی انا النذیر المبین یقینا زي ما يرون کې اخکارا کما انزلنا علی المقتسمین. د دې تعلق د چا سره یو قول خلق دا کوي ولقد اتیناک د دې تعلق د داغه سره او اتیناک په معنا د انزلنا باندې یقینا موږ نازل کړی تا ته سبعا وایاتنا من المثانی د بیا بیا لستنا او دا وایاتنا چې بیا بیا لستل کیږي دا می تا ته داسې نازل کړی دی کما انزلنا علی المقتسمین لکه چې ما نازل کړو عذاب په تقسیم کوونکو باندې کوسو د مکی لرا. دیم قول دا دی چې دا تعلق لري د ان النذیر المبین سره. معنا انذرتکم زویروم تاسی عذابا د هغه عذاب نه چې پشان د هغه عذاب وي چې موږ را کوز کړو په مختصمینو باندې. د مختصمینو نه مراد څه دي؟ ولید بن مغیره 14 کسان مقرر کړي چې تاسو باندې د مکی په کوڅو کې ودرېږئ چې بهر نه څوک راځي هغه به نه پرېږدي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ودرېږي وګوري بلکې هغه باید په دې قانع کوي چې دا نعوذ بالله لونه دي
چا به ویل کاهین دی، چا به ویل ساحر دی، چا به ویل شاعر دی، چا به ویل اساطیر الاولین دی. پدی به د خلکو نفرت کې پیدا کاوه چې هغه ورسره ونه ګوري او چرته ایمان پرانه وي. نو الله فرمایي ما تا ته قرآن درک، تا ته مې وایتونه درک، دا مې درته نازل کړه لکه څنګه چې عذاب مې نازل کړی په مختصمینو باندې. او یا دادا زه ویرونکی مخکارا یروم تاسو د عذاب نه چې مشابه وي د هغه عذاب سره چې موږ نازل کړی په مختصمینو باندې. الذين جعلوا القرآن عزين، هغه کسان چې ګرځولې او قرآن ټوکړي ټوکړي. څنګه چا به ویلي دا شعر دی، چا به ویلي کهانت دی، چا به ویلي سحر دی، چا به ویلي اساطیر الاولین دی. نو قرآن یې څه کړو؟ ټوکړي ټوکړي. فوربک، الله فرمایي زما د ستا پر رب قسم وي لنسألنهم اجمعین چې خامخا زه پوښتنه کوم د دې نه ټولونه عما كانوا يعملون، دا غڅ چې دی کوي. فصدع بما تؤمر، صاحب بیان کا، فصدع بما تؤمر، صفا بیان کا هغه چې تا ته حکم کولې شي. شب شب نه منم، صفا شل تعلوی کا چې د خلکو په دماغ خلاص شي. دې به ګول مول کې راتاو به کی مخلوق نه سنه کې به د اوچا چې پیر بابا څه کولې شي کړي شي به غل ناس بیا دا نه وي چې هغه مخلوق دی. کله به داعش نه تر پرشه پورې جبرئیل نه مرمیږي پورې خوبه د کاکا سي به کې به غل ناس دي. نه فصدع بما تؤمر، صاحب بیان کې چې کوم تا ته حکم کولې شي. دوی ځان مخلوق دی، جبرئیل مخلوق دی، میګه مخلوق دی. چې میګی نه کیږي نو د جبرئیل نه کیږي. لړنه مسله ده. فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، او مخ واړوا د مشرکانو نه. انا کفیناک المستهزئین، یقینا من کافیو استاد طرفنا خندا کوونکو ته. دا پنځه کسانو او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ورټوخه مسکرې کول. فاغه مخکینو باندې الله رب العزت داسې عذاب راولېګو مختصمینو باندې چې یو هلاک کړه، بالکل غیب کړه، ورکه کړه. څوک په یو ځای کې هلاک شو، څوک په بل ځای کې. او دا پنځه وړ الله په یو ځای باندې هلاک کړ. دا پنځه د دې وظیفه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ولید خنداګانې مسخري او ټوکې به ورپورې کولې. دې کې یو ولید ابن مغیره و، بل عاصی بن وائل، بل اسود بن مطلب بن حارث بن زمعه. دریشو څلورم اسود بن عبد یغوس او پنځم حارث بن طلاتلا. دا پنځه کسانو دوی به نبی رسول الله پر ټوکی کولی. الله دا پنځه واړه په یو ځای باندې هلاک کړو. ولید بن مغیره یو، عاصی بن وائل دوا، اسود بن مطلب بن حارث بن زمعه. ولن مس اسود بن مطلب، سلورم اسود بن عبد یغوس، پنځم حارث بن طلاتلا. الذين اغكسان يجعلون مع الله اله اخر، چې ګرځي د الله سره اله اخر حقدار د بندګۍ بل. فسوف يعلمون، زده چې پوي بشي. ولقد نعلم، الله فرمای ما ته پته ده، زه پويګم انک یذق صدرک، چې بشک تنګي استاسینا بما یقولون، په خبر باندې دی وای. د چې کوم دا ټوکې مسخري کوي زه پويګم په دې باندې استاسینا تنګيږي. لیکن علاج دا ده فسبح بحمد ربک، نو تسبیح وایا سره د حمد ربستانه. وکم من الساجدین، او شد سجده کوونکو نه منځون له زور ورکا. منځون باندې ځان مشغول کا، په دې سره د زړه پریشانی ختميږي. واعبد ربک حتا یاتیک الیقین،
بندگی کې و د خپل رب تر دې چې راشي تا ته مرګ چې یقیني شی دی راشي تا ته مرګ چې یقیني شی دی دلته د یقین معنا هغه مرګ دی سورتی مدثر تاسو راوړوي قرآن بعضی د بعضی تفسیر کی وضاحت کی د خلقو شکونه لري کی وصل وختم نمبر دی غالبا قالوا لم نكن من المصلين کله چې جهنميانو نتپوسو شي چې ما سلککم فی سقر دی جهنم ته څه شران نستلای قالوا وای بدای لم نكن من المصلين نو منګه د منځ کوونکو نه ولم نكن نطعم المسكين ام مسکینانو تم خوراک نه ورکاو وکنا نخوض مع الخائضين او منګه مشغولې دلبا فعبسو کی د مشغولتیا کوونکو سره وکنا نکذب یوم الدین او منګه دروغجن منګنه لورز د قیامت او د حساب او د کتاب حتا تان الیقین تر دې چراغ موږ ته مرګ د مرګ پورې موږ دالو وکولې په دې وجه جهنم تلاړو بعض خلک د غلط عقیده خاوندان هغه وې درجه دي یو درجه د معرفت او بل درجه د یقین کله چې د یقین درجه ته ورسیږي وې پاغه باندې عبادت نشته داغه عبادت صرف پیدا چې سوچ وکړي حالن کې مرقات لیکلي دي چې دا عقیده د چاوی هغه زنديق دی هغه واجب القتل دی داغه ژوندۍ پر خودل دا جرم دی لیکن نن د دې عقیده خاوندان دومره ډیر دي تکه مونږ باندې کوي وای دیو نه مونږ ساقط دي او دا دروغ خبرنده پنجاب کې یو خار دی سنگلهیل ورته وای رکوټه خار دی سنگلهیل سانګلې ته تلو ما سانګلې نه واپس راتلم دغه سید رمضان میاشوا لار کې یو کلیو د کلی ته منګستانه شو ما خام نږدې د جماعت ټیم بالکل نږدې امام منګه جمعات کې نه پرې خودلو ویلي اوځي بهر صورت سوسرا څو وخت پورې موږ خبره وکړه خو پرې نه خودلو منګل جمعات نه اوتلو د شونه و داغه یخت کې ناسو کله چې د کلی مشران ما خام رااله وی کتل مونږ بار ناسو نو هغه موږ راوخته وی ولې بار ناشته موږ څوک جمعات کې نه پرې دینو وای څوک نه پرې دی موږ له امام نه پرې دی مثلا خدا دې کی کړ امام نه پریدي امام تاغه په غوسه شو چې ستاسو کار د جمعات مونږ جوړ کړی ته امامي امامتي کې استاد نور څه کار دی بهر صورت ما خام زما بیان ته پر نه خدام ما خام نرستو ما داخله خلال د امام په پښتنه وکړه مالته مونږ څه جوړ نه ته مونږ نه پریدي ما ته یو صورت کې هم پریدم چې څنګه له هیل کې زما پیر دی هغه نه مال خطر راوړي چټ راوړي پرې ومنه مال ستاسو پیر څه وای زما د پیر دا عقیده ده چې کله سړی د یقین درجه ته ورسیږي هغه باندې عبادتونه نشته ما ورته دا قران کې چې الله فرمایي واعبد ربک حتا یاتیک الیقین هغه تر مرګ پورې ده او دوی مدان چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د یقین درجه ته رسیدل وکنو ابو بکر رضی الله عنه رسیدل وکنو عمر فاروق رضی الله عنه رسیدل وکنو هغه خدای الله بندگی تر مرګ پورې کوله ما ته سوې واخو تعلیم د پاره وا هغه د عبادت په شکل باندې هغه د عبادت تعلیم په شکل باندې نو دا دروغ نه دی دا صفا خبره ده چې دا عقیده ولا وسم موجود دي دا کم پیران چې چرسونت کی
بمګونه وهي سرګټ کی او دا بربند ناشتي د دوی دغه عقیده ده چې موږ باندې عبادتونه نشته موږ صرف سوچ دي که بیا بربند ګرځو او که جامع پغاړي که غړا کو که نسا کو خیر دی او دا عقیده د کفر دا مرقات کړي چې دا د زندقان او عقیده د زندقان دا واجب القتل خدا چې اسلامی حکومت دنیا کې نشته په دې وجه باندې ژوند دي کنه دا واجب القتل دی وعبد ربک بندگی کوا د خپل رب حتا یات یکل یقین تر دې چې راشي تا ته مرګ د مرګ پوری من مکلف یو د الله په بندګۍ باندې او دارنګي چې عقل کار کوي دا به د الله بندگی کوي د عبادت په هیڅ صورت کې نه ساقطيږي